د خبرونو سرټکی په ولایت مقام کې د ولایتي پراختیایي کمیټې غونډه په دې غونډه کې له کورنیو او بهرنیو بنسټونو څخه د اغېزناکه پروژو د پلي کولو غوښتنه شوې. په کندوز کې د انسان تښتونکو له منګلو د یو تن سوداګر ژغورل. مسؤلین وایي دغه سوداګر یې تېره شپه په چلمزار سیمه کې ژغورلی او په تړاو یې 2 تنه هم نیول شوي دي. او په کندوز کې ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د غېږ نیولو په زړه پورې سیالۍ به خاطر تشویق و خوشحالی جوانا امروز مسابقات پهلوانی را برگزار کردیم. د کندوز ملي راډیو تلویزیون لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن سه شنبه د 1444 سپوږمیز کال د سفر د میاشتې شلمه د 1401 لریز کال د وږي شپږویشتمه چې د 2022 زیږدیز کال د سپتمبر د میاشتې له 18 نیټې سره سمون لري. پام وکړئ بشپړ خبري ټولګې ته زه اسماعیل کلیوال یم. د کندوز ولایت د ولایتي پراختیایي کمیټې غونډه جوړه شوه. د ولایتي پراختیایي کمیټې دغه غونډه د کندوز ولایت د اقتصاد ریاست په همغږۍ پلان شوې وه او د چهارشنبې په ورځ د کندوز والي په مشرۍ ترسره شوه. مسؤلین وایي په دې غونډه کې له کورنیو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو څخه د اغېزناکه پروژو د پلي کولو غوښتنه شوې ده. پام وکړئ په دې اړه چمتو شوي راپور ته. دغه غونډه د کندوز والي په مشرۍ د دولتي ادارو رئیسانو او د کورنیو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو په ګډون د ولایت مقام په تالار کې ترسره شوه. د ولایتي پراختیایي کمیټې په دې غونډه کې د کندوز د اقتصاد رئیس دین غلام اسامه د اسلامي ارزښتونو په ساتنه، د اسلامي امارت د رهبرۍ د احکامو په رعایتولو او د ولایتي شورا د غونډو د پریکړو په پلي کولو ټینګار وکړ او په دې برخه کې د هر اړخیزو همکاریو غوښتنه وکړه. نوموړي له کورنیو او بهرنیو مرستندویه موسسو له مسؤلینو وغوښتل چې د کندوز د ودې او پراختیا لپاره د اغېزناکه او ګټور ګامونه پورته او د نیمه کاره پروژو ترڅنګ د په نوو پروژو کار پیل کړي څو د دغو پروژو په پلي کولو سره کندوز وده وکړي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د دې غونډې په لړ کې د برخوالو ترمنځ په بیلابیلو اقتصادي او ټولنیزو مسایلو لکه د سکتوري رئیسانو د خپلو غونډو څخه د راپورونو وړاندې کولو، د حضرت امام صاحب په ولسوالۍ کې د بشکپې د نجونو د لیسې د یوه څپرکي جوړولو، د 1250 متره مکعب اوبو د زیرمو جوړول او د دې ورته په نورو اړوندو موضوعاتو د بحث ترڅنګ له یو بل سره خپل نظریات هم شریک کړل او په تړاو یې یو شمېر پریکړې هم وشوې. په همدې مهال د کندوز والي مولا نثار احمد نصرت د اقتصاد ریاست ته دنده وسپارله چې د پراختیایي پروژو د څارنې ټیم جوړ او د چارواکو په ګډون د پراختیایي کمیټې په راتلونکي غونډه کې د خپلې څارنې موندنې وړاندې کړي څو په تړاو یې لازمي پریکړې وشي. والي زیاته کړه چې د سکتوري غونډو او نورو غونډو ته د ټولو څانګو د رئیسانو ګډون له اجر پرته نه دی، نو له همدې امله اړونده ادارې مکلفې دي چې د خپلو نیمه بشپړو شویو پروژو راپورونه اړوندو وزارتونو او بنسټونو ته چې د دوی پروژې تمویلوي وسپاري څو په دې اړه د اړوندو وزارتونو له لورې لازم اقدامات وشي. د کندوز امنیه قمندانۍ مسؤلین په دې ولایت کې د یو خصوصي شرکت د رئیس د تښتونې په تور د 2 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي. دوی وایي دغه کسان یې تېره شپه هغه مهال نیولي چې د کندوز له خوجه مشهد سیمې څخه یو تن سوداګر اختطاف کړی و او غوښتل یې چې ناڅرګندې سیمې ته یې ولېږدوي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې نیول شوي دي. د کندوز امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر په راستول شوي خبرپاڼه کې ویلي چې امنیتي سرتیرو یې تېره شپه یو تن له انسان تښتونکو ژغورلی دی. خبرپاڼه زیاتوي دغه 2 تنو انسان تښتونکو تېره شپه د کندوز ښار د خوجه مشهد له سیمې څخه یو تن سوداګر چې د فردوس دولتزي په نامه د خصوصي شرکت رئیس هم وتښتولی و او غوښتل یې چې نامعلوم ځای ته یې ولېږدوي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې تېره شپه د 5مې امنیتي حوزې د امنیتي سرتیرو د ګزمې پر مهال په چلمازار سیمه کې نیول شوي او یاد سوداګر یې ترې ژغورلی دی. د رسنیز دفتر په خبره دغه 2 تنه انسان تښتونکي چې یو یې د کندوز اړوند د کنمو د کلي او بل یې د مزار شریف د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکي دي، د پولیسو د لومړنیو څېړنو پر مهال په خپل جرم اعتراف کړی او د لا څېړنو په موخه به یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
امنیتي ځواکونو د جنایي جرمونو په تور 14 تنه نیولي دي. امنیه قومندان مسؤلین وایي دغه کسان د یو لړ کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس د کندوز ښار اړوندو سیمو او ولسوالیو کې د غلا، نشهیي توکو د قاچاق او د قتل په تور نیول شوي او شاوخوا 900 ګرامه نشهیي توکي هم ترې ترلاسه شوي دي. دوی زیاتوي نیول شوو مجرمینو د لومړنیو څېړنو پر مهال پر خپل جرم اعتراف کړی او د لاس زیاتو څېړنو په موخه یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه چمتو شوي راپور ته. د کندوز امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي امنیتي او کشفي ځواکونو یې په دې ولایت کې د بیلابیلو جرمونو په تور 14 تنه مجرمین نیولي دي. مسؤلین زیاتوي دغه مجرمین د کندوز امنیه قومندانۍ د امنیت امیر د څېړنیزو او اپراتیفي معلوماتو پر اساس د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د جنایي جرمونو، غلا، د نشهیي توکو د قاچاق او وژنې په تور نیولي چې له دې ډلې څخه 15 تنه د نشهیي توکو کاروباریان له 870 ګرامه نشهیي توکو سره یو ځای نیول شوي او په خبره یې په دې ډله کې یو تن قاتل هم شامل دی. در طی 24 ساعت گذشته نیروهای امنیتی قماندانی امنی ولایت کندوز در ساحات مختلف شهر کندوز به تعداد 15 نفر به جرمهای مختلف که در بین اینها اختطافچی هم شامل هستند و همچنان فروشندگان مواد مخدر و سارق و همچنان قاتل می باشند. په همدې مهال بیا مسؤلین په دې ولایت کې د غلو، انسان تښتونکو، د نشهیي توکو کاروباریانو او د جنایي جرمونو د مخنیوي په موخه یې خپل فعالیتونه تر بل هر وخت ګړندي کړي چې وخت ناوخت یو شمېر مجرمین نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي. الحمدلله نیروهای امنیتی قماندانی کندوز در مبارزه با افراد جنایتکار بسیار با پوره قوت اینا امرایشان مبارزه میکنه و الحمدلله ما بازداشت‌های زیادی در این روزا داریم و فعلا جرایم جنایی در کندوز در حالت صفر قرار دارن که الحمدلله به همکاری مردم و به توانایی مردم ما الحمدلله بسیار دستاوردهای زیادی داریم در اینجا. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په کندوز کې د امنیتي سرتیرو لخوا په بیلابیلو جنایي جرمونو یو شمېر مجرمین نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي وو. د دشت ارچي ولسوالۍ مسؤلین وایي په پام کې ده په دې ولسوالۍ کې د کلتراش د سیمې 7 کیلومتره سړک جغل او ترمیم شي. دوی زیاتوي په دغه سړک د جغل اچونې عملي چارې د ORD موسسې لخوا پیل کیږي او په خبره یې په دغه پروژه کې د 10 وړو پلونو جوړول هم شامل دي. د دشت ارچي ولسوالۍ د حاجي محب الله کلي کې د ORD موسسې لخوا 7 کیلومتره سړک جغل اندازي کیږي چې مالی ملاتړ کوونکی UNICER دفتر دی. یاد سړک د دشت ارچي ولسوالۍ د مرکزي کلینیک څخه پیل او د کلتراش سیمې پورې جغل اندازي او جوړیږي چې لیدو ته د ارچي ولسوال قاری هجرت الله نصرت او په کندوز ولایت کې د ORD موسسې نماینده عبدالنصیر حسین خیل د کندوز ولایت د کلیو د پراختیا ریاست فني انجینر عبدالنصیر ورغلی وو. یادو کارکونکو ولسوال ته دغه سړک د جغل اندازي او ترمیم په اړه معلومات ورکړل. ویل د دغه پروژې ټولیز لګښت 10 میلیونه افغانۍ دی چې 10 پلچکونه هم پکې شامل دي. ولسوال قاری هجرت الله نصرت د یاد مؤسسې خدمتونه وستایل او د پروژې د سیمې خلکو لپاره ډیره ګټوره وبلله چې په بشپړېدو سره به د یاد سیمې د خلکو شته ستونزې حل شي. ولسوال په دې مهال دغه جګړو ځپلې ولسوالۍ لپاره د مرستندویه مؤسسو لا ډیره پاملرنه وغوښته. مرستندویه مؤسسو د دې ولایت د ولسوالیو د لرې پرتو سیمو خلکو ته پاملرنه ډیره کړې او د مخه هم ورته پروژې په ولسوالیو کې عملي کړي او یا د عملي کېدو پلان لري. د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د کندوز ښار د واټونو څنډو ته د ګرځنده اشپزانو کاروبار وده موندلې. دغه ګرځنده کاروباران وایي عایدات یې د نورو کلونو په پرتله ځکه ښه شوي چې په دې ولایت کې بشپړ امنیت خوندي او هغه وګړي چې د لرو پرتو سیمو څخه ښار ته راځي په لږو پیسو د ګرځنده یا سیارو اشپزانو څخه د خوراک لپاره پاخه شوي خواړه رانیسي. پام وکړئ په دې اړه هم راپور ته.
کندوز د غنی ګونی لرونکی ښار بلل کیږي او د نفقې پیدا کولو په مخه پکې خلک په بیلابیلو مصروفیتونو بوخت دي چې یو یې هم د سړکونو څنډو ته سیاره هوټلداري ده او ډول ډول خواړه لکه کباب، لوبیا، قورمه، جګر، پلو او ترڅنګ یې بریاني هم پخیږي. دلته عبدالرؤف یو پخونکی دی چې وایي روزګار یې ډېر ښه چلیږي. ماشاءالله روزانه یک دو سر برنج میروه، سابقه زیاف میرفت ولی الحمدلله دم دو سر استاد است دیگه. اکثریت مشتریاتان کی است؟ اکثریتش کلش مردم خود قندوز است، کسایی که در پاکستان وقت تیر کرده باشه اینجا میان بریانی خوردن و کسی در هندوستان وقت تیر کرده باشه میان نان خوردن اینجا. روزانه 5 کیلو برنج بار میکنیم، 5-6 کیلو جگر است، 1 کیلو لوبیا است، 4 تا پاچه است و بامیه است، 1 چایرک. والا شکر است، الحمدلله میگذره، خوب است، بد نیست. بله شکر الحمد. دو تنه ښاریان چې دغه اشپزانو په پخه شوې ډوډۍ خوړلو بوخت دي د ارزانۍ له وجې دا ډول خوړو ستاینه کوي، خو د اړوندو ارګانونو لخوا یې د نظافت د څارلو غوښتنه او ټینګار هم کوي. نظافت باید هر کسی باشه مراد کنه، گاهی کراچیوان باشه، هتلی باشه، دکاندار باشه، هر کی باشه نظافت جز ایمان است، باید او را مراد کنه، او را بسیار مد نظر بگیره. مردم قندوز بسیار پخته ایشان، اگه کباب باشه، پلو باشه، در حساب نزاکت یک لمبر است. نان قندوز د سطح افغانستان بیخي مشهوري صحیح داره. د واټونو څنډو ته د بیلابیلو خوړو کار روان دی چې ډیر وزګار وګړي پکې په کار بوخت دي، خو د عامه روغتیا ریاست څخه تمه کیږي چې د ناروغیو د مخنیوي په خاطر ورته سپارښتنې ولري. د دشت ارچي ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشرانو او مخاورو سپینګیرو د خپلو ستونزو د حل په موخه د دې ولسوالۍ له ولسوال سره لیدلي او د خپلو سیمو ستونزې ورسره شریکې کړي دي. بل لور ته بیا دغو مخاورو د اسلامي امارت له حکومت څخه ملاتړ کړی او د تیرو جګړو پر مهال په خپلو کلیو کې له متضررو کورنیو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د دشت ارچي ولسوال قاري حجرت الله نصرت نن د خپل کار په دفتر کې د مولا عبدالودود، مولا علي خان او خالقداد د کلیو له یو شمېر مشرانو او سپینګیرو سره لیدنه وکړه. په لیدنه کې لومړی ورغلو مشرانو په هیواد کې د اسلامي امارت واکمنېدل د خلکو په ګټه وبلل او د حکومت لخوا ترسره کېدونکې کړنې د هیوادوالو د غوښتنې سره سمې وبللې او خپل ملاتړ یې د نظام څخه څرګند کړ. ورپسې یې د خپلو اړوندو سیمو ستونزې یادې کړې. ویل د تیرو جګړو له امله یې د سیمو د ډیرو خلکو کورونه وران شوي او جوړېدو ته یې د خلکو وس نه رسیږي. د ارچي ولسوال ورغلو مشرانو ته د هرکلي ویلو ترڅنګ ډاډ ورکړ چې یادې ستونزې به یې د لوړو مقاماتو سره شریکې کړي، د حل لارې چارې به ورته وسنجوي او د مرستندویه مؤسسو پاملرنه به هم ورته راوګرځوي. دغه مشران د خپلو ورانو کورونو د رغونې په اړه د ولسوال د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د مخه هم د دې ولایت د بیلابیلو سیمو خلکو سره چې کورونه یې د جګړو له امله وران شوي وو د بیا رغونې په برخه کې ورسره د مرستندویه مؤسسو لخوا مرستې شوي دي. وروستی خبر هم دا چې په کندوز کې د پهلوانانو ترمنځ د غېږ نیولو په زړه پورې سیالۍ ترسره شوې. مسؤلین وایي دا سیالۍ په کندوز کې د کورش فدراسیون لخوا تنظیم شوې وې او موخه یې له دې سیالیو څخه د کورش فدراسیون د غړیتوب اخیستلو لپاره د تازه لوبغاړو ټاکل په ګوته شوي دي. د کندوز په سپینزر ورزشي لوبغالي کې د غېږو په زړه پورې سیالۍ ترسره شوه. دغه سیالۍ د کورش فدراسیون د بدني روزنې او سپورټ ریاست په همکارۍ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ په سپینزر ورزشي لوبغالي کې وشوې. مسؤلین وایي دا سیالۍ د پهلوانانو د غوراوي ترڅنګ د ورزشکارانو او ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په موخه تنظیم شوې وې. امروز که شما میبینید در چمن سپینزر ولایت قندوز مسابقات پهلوانی کورش است که صدها مردم آمده از ولسوالی قلعه‌زار، چهاردره، از کل ولسوالی جوانا ورزشکارا آمده در بین خود کشتی میکنه و به خاطر تشویق و خوشحالی جوانا امروز مسابقات پهلوانی را برگزار کردیم. په همدې مهال بیا ورزشکاران او د ورزش مینوال په دې ولایت کې د غېږ نیولو سیالیو او د ورزشکارانو د ودې لپاره داسې سیالۍ اړینې بولي او له ځوانانو غواړي چې ورزش ته مخه کړي. سپورټ که هر سپورټ باید انسان ورته رسیدګي وکړي که نه دا رښتیا مخکې ستا یادواري وکړه
له بدو لارو له بدو چارو نشو توکو نه له دې نه انسان لرې ساتي. او بل دا ګورل د غټ د خوشحالۍ ځای ده که نه، زموږ تاسو افغانان په یو جای باندې راټول شو، خوشحالیانې وکړو. این مسابقات کشتیگیری محلی عنعنات ماست که همیشه در هر خوشحالی، در هر محافل همونطور یک محفل ما برگزار میکنیم. ما نه بلکه تمام این مردم تماشاچی‌ها که شما شاهد هستین در 4 اطراف ما 6 تا اینمی مردم هر محفلی که داشته باشن یک کشتیگیری در اینجا برگزار میکنن. دغه سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې څو اونۍ وړاندې هم په دې ولایت کې د ورزشکارانو د ودې په موخه د غېږ نیولو سیالۍ ترسره شوې وې او د زون په کچه پکې پهلوانانو ګډون کړی و. دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا مو په څښتن تالا سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. الله مو مل شه.